نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې د درود شریف متعلق بیان ستاسو مخکې کومه. رب العالمین پر آیت پاک کې فرمایي چې زه په خپل او زما فرشتې په نبی علیہ السلام باندې درود وایي. اے مسلمانانو، تاسو په دغه پیغمبر علیه السلام باندې درود مو وایه او سلام هم پرې وایه. زمارون دا د حضور پاک ډېر لوی شان دی او د دې نه د هغې ډېره لویي او عظمت معلومیږي، ځکه چې په نبي علیه السلام درود شریف وینا کې د بندګانو سره الله ځان هم شریک کړ او فرشتې هم شریکې کړې. زما فرشتې هم پې درود شریف وایي او زه هم پې درود شریف وایم، لہذا تاسو هم پې درود شریف ووایئ. درود شریف څه ته وایي؟ درود شریف د الله نه د نبی علیہ السلام د پاره د خاص رحمت سوال ته وایي. په عربی کې کم لفظ چې سول پکې راځي، اللهم صل یا صلی الله پکې راځي، دې ته درود شریف وایي. دا خاص رحمتونه دي او موږ د الله نه سوال کوو چې یا الله په نبی علیہ السلام مبارک باندې د خپلو خصوصي رحمتونو باران وکړه، خپل خصوصي رحمتونه پرې راولېږه. زمارونو د درود شریف ډېر لوی فضایل دي. یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي چې ما باندې چا یو ځل درود شریف ووایي، من صلى علی صلاة صلی الله علیه عشرا، چې څوک په ما یو ځل درود شریف ووایي الله به په دې انسان لس ځله درود شریف ووایي. او یو بل حدیث کې راځي، من صلى علی واحدة، چا چې په ما یو ځل درود شریف ووایي صلی الله علیه 70 مرة، الله به اویا کرته په درود شریف ووایي. علماء لیکي چې دا د الله خصوصي رحمتونه دي. اول اعلان پروردگار د لسو کړو او دوباره د مزید رحمت اعلان وکړو د اویاو شو. نو اوس چې درود شریف څوک په نبی علیہ السلام وایي، د هغې د برکت نه په انسان به اویا رحمتونه نازلېږي. او څوک وایي چې نه دا د جمعې او د غیر جمعې فرق دی، که جمعه په جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه څوک درود شریف وایي نو د هغې په عوض کې الله اویا رحمتونه په بنده نازلوي، او که د جمعې نه بغیر نو لس رحمتونه دي. بهر کیف یو حدیث پاک کې راځي، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام سره یو باغ ته تللی و. په دغه باغ کې حضور پاک مبارک سجده ولګوله. سجده دومره اوږده کړه چې زه ویرېدم چې هسې نه په دې سجده کې چې د نبي علیہ السلام مبارک وفات شوي دي. دومره ویرېدم چې ورنږدې شوم، لږ ساعت پس حضور پاک مبارک د سجدې نه سر اوچت کړ. وی ما ته وایي چې عبدالرحمن لکه چې ته به په شک کې پروت یې. ما وی او صاحب ویرېدم، زړه کې مې یو خراب سوچ راغی، هغه دا چې هسې نه نبي علیہ السلام وفات شوي دي. وی نوی جبریل علیہ السلام راغی او زه لږ فکرمن وم، غمجن وم، نو ما ته د الله نه یو پیغام راوړو. پیغام دا و چې څوک په تا یو ځل درود شریف ووایي زه به په ده لس رحمتونه لیږم، لس به وله ګناهونه معاف کوم، لس به وله مرتبې اوچتوم. دیرش انعامات شو. لس به وله ګناه رجوم، لس به پې رحمتونه نازلوم، لس به وله درجې پورته کوم. وی جبریل علیہ السلام راته وی چې الله فرمایي چې ته اوس تپوس وکړه چې رضیته خوشحاله یې که نه؟ ما وی چې او رضیتو، اوس خوشحاله یم. نو د هغې په خوشحالۍ کې مې دا سجده وکړه او د اوږده سجده مې وکړه چې الله زما د درود شریف د برکت نه زما امت ته ډېر لوی خیر ورکوي، راشه لږ د الله شکریا ادا کړه. نو ځکه مې دومره اوږده سجده وکړه. زمارونو د درود شریف ډېر زیات فضایل دي، لږ نه. حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي ان اول الناس بی یوم القیامت
اکثرهم علی صلاة فطول خلقو کې بعد قیامت پر ما ته نږدې هغه انساني کې څوک په ما درود شریف ډېر وایي څومره چې یو سړی په نبي علیه السلام درود شریف زیات وایي هغه هغه حضور پاک مبارک د قیامت پر ورځ نږدې وي یو حدیث پاک کې راځي چې د قیامت پر ورځ یو سړی به د هغه نیکۍ او بدۍ به وتللی شي نیکۍ به سپکې شي او ګناهونه به یې درانه شي او په دې سړي باندې به اعلان وشي چې دا سړی د جهنم ته روان کړی شي ډېره سخته ورځ ده وی دا سړی چې جهنم ته کله روان شي حضرت آدم علیه السلام به د عرش لاندې ولاړي او د کجورې د پاڼې په شانتې شنې جامې به یې چولي هغه به نبي علیه السلام مبارک له آواز ورکړي ای احمده ستا یو امتي جهنم ته روان دی نبی علیہ السلام فرمایي زه به ورشم هغه سړي به معلوم کړم چې دا څوک دی د چا زوی دی فرشتو ته به ووایم چې دا سړی راوګرځوئ د دې سړي څه نیکۍ پاتې دی ما سره دي نه دي تللی شوی وی فرشتې به یې نه راګرځوي زه به بیا آواز ورکړم چې دا سړی راوګرځوئ فرشتې به یې نه راګرځوي اخره کې چې بار بار زه فرشتو ته ووایم نو فرشتې به آواز راکړي چې ولې ستا قرآن کې نه دي راغلي پتا چې کوم قرآن نازل دی هغې کې راغلي دي چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون د جهنم ډېر خطرناک دی الله دې موږ وساتي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم نارا خپل او اهلیکم نارا خپل ځانونه او خپل بال بچ د کور خاوندان د جهنم د اور نو ساته کم اور التي وقودها الناس والحجاره د دنیا د اور خشاک یا تیل دی پټرول دی ګیس دی یا لرګي او خشاک دی او د جهنم د اور خشاک انسانان او کاری علیها ملائکه سخت فرشتے پہ مقرر دی غلاظ شداد زلون ر سخت لا يعصون الله ما امرهم الله چې دې ته حکم کوي دا غي نافرمانی نه کوي ويفعلون ما يؤمرون چې حکم دې الله نه دا غي تابعداري وکړي نو دا مصطفی قرآن کې چې تا ته کوم نازل دی هغه کې دي چې موږ د الله د حکم نافرمانی نشو کولای موږ ته الله اعلان کړی چې دې جهنم ته بوله موږ روان کړی که ته خامخا دې ادرول غواړې نو الله ته ووایه که الله موږ ته ووایي نو موږ به واپس نبی علیہ السلام مبارک بدغه وخت الله ته رجوع کی چې الله زما د یو امتی جهنم ته روان دغه لګي غوندې نه کې د ټول نه پاتې دي ما سره دی را واپس کا الله با فرشتو ته حکم کوي چې را واپس کی چې را واپس کی دا سړی بیا ودرېږي نبی علیہ السلام مبارک پر دغه لستون نه یو رکوټه کاغذ وبس ټوټه غوندې کاغذ هغه نه کې ولا دوباره په تلکی واچه گناهونه بل طرف تا ټوټه نه کاغذ براوالي پاغه نه کو کې به ورلکېږي مخکې نه کې سپکه اوسه نه کې درنې شوي وزندار شوي دا سړی برامند کې پیغمبر علیه السلام له بلاسونه خپلای تاسو کې مخکې دا دوزخ اعلان شوی اوس په د جنت اعلان شي اله فلان کې د فلان کې زوی جنت ته روان شي تاسو کې چې ستاسو برکت نه ماته دومره خیر ورسېد لو استاد برکت نه دلوي مصیبت نه بچو او دا کاغذ شي پټې نه کاغذ چې سره زمانه کې درنې شوي نبی علیہ السلام مبارک بوتزان او چې زستا پیغمبر هغه چې تا په ما باندې ایمان وروړي او دا کاغذ هغه درود شریف او کتاب په ما وی ما دل ډیر وزله ساتلی جمع کړی ویل دا درود شریف فضیلت او برکت دی یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې کسوک ما ته نږدې درود وای من صلى علی عند قبری سمعته چې د قبر خوا کې را باندې درود وی زه اورم ومن صلى علی نائیا ابلغته او کسوک د قبر نه لري د قبر مبارک نه لري په ما درود وای دا د فرشتو په ذریعہ ما ته رسیږي الله فرشتې مقرر کړی دي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض دا اللہ فرشتی دے اوپر مخدز مکہ چکر لگے یبلغونی عن امتی السلام ما دا دخپل امتنا سلام را رسائی اذا ما امت کم دے پا ما درود وی سلام وی اگا فرشتی ما دا را رسائی او یو حدیث کے راضی
نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه فرشته څه چل کوي په کومه طریقه را رسوي هغه راته نوم اخلي چې الله رسوله دا درود فلان کی د فلان کی زوی په تا باندې ویلي حدیث کې راځي ابلغه الی من فلان ابن فلان دا فلان کی د زوی د طرف نه پتا دا درود شریف لکه دا څوک چې درود وي د هغه نوم راته اخلي او د هغه درود ویونکي د پلار نوم راته اخلي. زه اکثر طالبانو ته یو خبره کوم زم د درود شریف په فضایل ډېر زیات دي خو د ټولو نه لوی برکت د درود شریف دا دی چې د هغې د برکت نه ستا او ستا د پلار نوم د پیغمبر علیه السلام په حضور کې لشتي کېږي. دا به څومره د خوشحالۍ خبره چې حضور پاک ته فرشته دا ووایي چې فلان کې د فلان کې زوی په تا درود وایي نن یې در باندې دومره درود ویلي دي نو نبی علیه السلام مبارک په دا قبر شریف کې څومره خوشحاله احیاء علوم الدین احیاء العلوم چې ورته وایي امام غزالی رحمت الله علیه واقع نقل کړی ده وی یو سړی د پلار سره په یو قافله کې روان قافلې یو ځای دمه وکړه د دې سړي د پلار ناجوړه شو نو قافله خو دومره نشي څارېدی زیات نه زیات یو ورځ به یې څاره شي دوه ورځې به یې څاره شي هغې سره خو څاروي وي پخوانۍ قافلې خو به داسې نه څاروي به ورسره اوښان ګډې چیلې اسونه د هغې د ګیا بندوبست به و د دې سړي د پلار ناجوړه او غریب د سفر نه پاتې شو نه شو تللی قافلې والا ورته سروز به ګزاره وکړله خو آخره کې هغې ورته وویل چې وخفه کېږه مونږ خو تا ته نور انتظار نه شو کولی ده ورته ویل دی په مخه مخه او بس زه به د دې پلار خدمت کوم که جوړ شو خو ډېره خلکه جوړ نه نو خدای اوستی ده وی دې سړي د دې پلار خدمت وکړو د هغه مرض د بیمارۍ په دا سفر کې خو پلار یې جوړ نه شو غریب وفات شو چې پلار یې کله مړ شو ده پې څادر واچو خوا کې چې کم کلی دی هغه کلي ته ورغی چې ودرېږه څوک وګورم چې زما د پلار د کفن دفن انتظام را سره وکړي دا خو سفر دی څه به کوم کلي ته ورغی چې زه مسافر یم پلار را سره دی او پلار راته مړ شو په سفر کې او تاسو مهرباني وکړئ ما له څه کسان راکړئ چې زما د پلار ما سره ښخ کړي جنازه پې وکړي قبر کفن دفن انتظام یې وکړو لمبور انتظام یې وکړو خلکو ورته ویل کوم ځای دی دا مخامخ ځنګل کې یا دې لاره کې ویل ډېره خله ته زمونږ درد غم مه کوه مونږ به ستا د پلار د کفن او د غسل او د جنازې د ټولو پورې انتظام به وکړو دې غریب چې راغی د هغه پلار د مخ نه څادر لر کړ پلار پرې مړ پروت دی چې څادر یې لر کړ د پلار شکل یې بدل شوی او د پلار دا مخ یې د خر حیران شو چې خدایه دا څه وشو هغه پلار باندې خفګان خو په خپل ځای چې دنیا کې الله ورسره دا چل وکړ چې مخ یې وله د خر که چې آخرت کې به پرې څه کوي او خدای دا خو زما ډېره غټه رسوایي ده دا خلک به اوس راشي دا پلار به راسره لمبی دې مخ ته به یې ګوري چې قبر ته یې کوزئ جنازه یې کوي دا مخ به یې ګوري خدای دا څه وشو دا خو غټه رسوایي ده او دې هیبت سره دا د دې سړي دا زوی بېهوشه شو په دې بېهوشۍ کې دې خوب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید ورسره خپل ملګري دي نبی علیہ السلام مبارک نه دې تپوس کوي حضرت تاسو څنګه راغلی وې زه رالم تعالی ته ولې پریشانه وې حضرت زه خو ډېر خفه یم پلار مې مړ او بیا د مرګ نه پس مې د پلار شکل د خر ګرځېدلی او خلق مې راغونډ کړي دي جنازې له راځي او کفن دفن خدمت له راځي دی خلکو ته به څه وایم مې کوم دی پلار دی مې چې دا دی رسول الله مبارک ته په خپل لاس باندې هغه څادر لر کړ او په مخ یې ورته لاس مبارک راښ کړ وی فورا مې د پلار مخ ټیک شو او د مخ کې په نسبت نور ځلنده شو خشته شو مزیدار شو ما زر خوشحاله شوم او حضور پاک مبارک نه مې تپوس وکړ حضرت تاسو څنګه دلته رانئ وی زه ستا د پلار امداد له راغلم حضرت تاسو چا خبر کړی وی ستا د پلار به روزانه په ما درود شریف وی هغه درود ما له یو فرشتې را رسول او ما ته به وی چې دا فلان کې د فلان کې زوی د فلان کې علاقې دی په ته یې دومره درود شریف ویلی
وینن دستا د پلار درود شریف راونه رسېده. نو ما د یو فرشتې نه تپوس وکړ چې د فلانکي کلي علاقې یو سړي به همیشه په ما درود وی او نن د هغه درود رانلل چې دا ولې ویه فرشتې ما ته وی چې خو مړ دی او تا ته حاجت دی نو تا ته محتاج دی. مې چې ولې وی چې د هغه ډېر ګناهګار و دقه درود شریف یې په تا ویلي نو ډېر ګناهګار و الله وله سزا ورکړې ده او مخ یې وله بدل کړی دی تا ته محتاج دی چې امداد یې کولی شي. نو وی زه رالم چې ستا د پلار سره امداد وکړم په ما به یې درود شریف وی. وی چې کله راویښ شوم او راپاڅېدم او د پلار د مخ نه مې څادر لرې کړ نو د پلار مخ مې ټیک شوی او د مخکې نه زیات خشته ډولې داسې رڼاګانې برېښنا ته ختې. نو د نبي علیه السلام مبارک درود شریف کې یو غټه فایده د مارونو دا ده چې د درود شریف د برکت نه ستا او ستا د پلار نوم دا د حضور پاک مبارک په مخ کې اخیستی شي. وایو دا لویه فایده ده که نه ده؟ زه خو وایم هغه ثواب یې یو خوا کړه هغه برکتونه یې بل طرف ته کړه خو د دې نه ډېره لویه خبره بله نشته چې د حضور پاک په مخ کې دا وویلی شي چې فلانکي د فلانکي زوی په تا نن دومره درود ویلی دی او حضور پاک خوشحاله شي چې هغه خوشحاله شي هغه خوشحالي د الله خوشحالي ده. ځکه یو حدیث کې نه ده ډېرو ځایونو کې نبي علیه السلام فرمایي چې زما خوشحالي د الله خوشحالي ده. چا چې زه خوشحاله کړم الله خوشحاله کړم او که چا زه خفه کړم نو الله یې خفه کړم. دا بار بار راځي که چا ما ته ضرر ورسوم الله ته یې ضرر ورسوم که چا زه خوشحاله کړم الله یې خوشحاله کړم او چې چا الله خوشحاله کړ دی به ما سره په جنت کې ملګري. دا یو ځل نه بار بار حضور پاک فرمایي. زمارونو یو څو ځایونو کې درود شریف ویل لازم دي خامخا به یو چې کم وخت کې دا آیت لوستلی شي دا ما چې مخکې آیت ووی ان الله وملائکته یصلون علی النبی چې دا آیت ویلی شي ځکه دې کې الله تا ته حکم کوي چې ای بنده په نبي علیه السلام درود مو وایه او سلام مو وایه. نو صحابه د نبي علیه السلام نه تپوس کوي هذا السلام عرفنا وی دې کې خو الله وی سلام پې واچوي درودم نو وی سلام خو مونږ پېژنو د هغې چل خو راځي ځکه چې تا ته مخامخ شو نو سلام در باندې واچوي خو دا درود څنګه دا درود څنګه ووایو نو نبي علیه السلام مبارک ورته بیا دا درود ابراهیمي وښه چې درود داسې وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو چې دا آیت ولوستلی شي نو درود شریف به خامخا وایي علما وایي واجب دی چې ویې وایي. دویم چې کوم وخت کې سړی جومات ته داخلېږي نو بسم الله الله اکبر جومات ته داخلېږي بیا وایي والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم او بیا وایي اللهم افتح لي ابواب رحمتك بسم الله الله اکبر یا والله اکبر او بیا په نبی علیه السلام درود شریف وایي او د هغې نه پس وایي اللهم افتح لي ابواب رحمتك. دریم چې کوم وخت بانګ وویلی شي بانګ چې سړی وایي د بانګ جواب به ورکړي او د بانګ د جواب نه پس به بیا په نبي علیه السلام درود شریف وایي لا اله الا الله نو ورپسې به بیا درود شریف وایي په نبي علیه السلام او د هغې نه پس به دغه دعا وکړي چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دا د پیغمبر علیه السلام د پاره دعا ده چې ای د دغه پاک او کامل بانګ ربه او هغه مونځ چې دا بانګ د کوم مونځ د پاره وشو د هغې ربه نبي علیه السلام لا ډېر نږدې کړ ورکه ځان ته یې نږدې کړ او بهتري ولا ورکه او مقام محمود ولا ورکه. مقام محمود هغه دی چې کوم دی به نبي علیه السلام سفارش کوي دا ورکه. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک زما دپاره دا سوال وکړي نو حلت له شفاعتي د ځان دپاره زما سفارش لازم که زه به له خامخا سفارش کوم. نو دا بانګ نه پس درود شریف دا هم ثابت دی دا به م وایي. دریم درود شریف د دعا نه مخکې چې کله سړی دعا کوي د دعا نه مخکې د الله حمد ویل پکاري لاول بیا درود شریف بیا دعا وکړه او په آخر کې بیا دعا وکړه نو ستا دعا به الله قبول کړي.
یو سړی راغی د نبی علیہ السلام مبارک په مخ کې دعا وکړه. حضور پاک په تو فرمایل عجلت یا بیا بنده تلوار دی وکړه. بل سړی راغی هغه لاول د الله حمد وی، بیا درود شریف وی، بیا دعا وکړه، بیا د دعا نه پس بیا درود شریف وی، بلکې حمد وی او درود شریف وی. نبی علیہ السلام ول आवाज ورکړه بنده درود چې دی وی حمد اوس دعا کوه چې تاسو غواړئ الله به درکړي. او یو بل حدیث کې دام راځي چې د دعا د قبلېدو نښه دا ده چې دعا پسې درود شریف وی. دا درود شریف خامخا قبلېږي، د دې د برکت نه الله را دعا قبول کړي. د دې وجه نه علما وایي چې لاول حمد وایه، بیا درود شریف وایه، بیا دعا کوه، او اخره کې بیا په نبی علیہ السلام مبارک درود شریف وایه. یو صحابي نبی علیہ السلام مبارک کې دا حدیث وی چې تاسو کوم ځای کې درود وایه ما ته به رارسېږي. نو هغه صحابي د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړه الله رسوله چې مونږ تا باندې درود وایو قد بلیته یا قد علمت بل حدیث کې راځي ستا خو به وجود خورې خورې شوي، نو زمونږ درود به تاله څه فایده درکوي. حضور پاک کو فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء، وی الله په ځمکه د پیغمبر د وجود خوراک حرام کړی، ځمکه به د پیغمبر وجود نه خوري. او یو بل حدیث کې راځي الانبیاء احیاء فی قبورهم، چې پیغمبران په خپلو قبرونو کې جمع دي. او بل حدیث کې راځي الانبیاء احیاء فی قبورهم یرزقون، چې پیغمبران په خپلو قبرونو کې جمع دي او دوی د پروردګار روزي ورکوي، رزق ولا ورکوي. نو زمارونو دا درود شریف برکت او فضائل. یو کتاب د درود شریف یو عالم لیکلی دی دلائل الخیرات ورته وایي. په هغه کتاب کې د هرې ورځې درود شریف هغه جمع کړي دي. د خالي په ورځ به دا درود وایي، د اتوار په ورځ به دا وایي، د ګل په ورځ به دا وایي، د نهي په ورځ به دا وایي. د هرې ورځې درود شریف ځان ځان لري. او دا بزرګان علما د خپلو شاګردانو له هغې اجازت ورکوي. خلک یې وایي هغه په هغه د خپل کتاب د لیکلو وجه لیکلې ده چې دا ما ولې ولیکم. و یو ځل په لاره روان و، وی تږی شو، وی دومره تږی شوم چې ما وی خدایه د تندې مرم. وی داسې یو ځنګل کې مې یو پیسۍ کړ چې کوي له ورغلم نو چې مې وکتل اوبه خو پکې شته خو برقه پې نشته. الله اوس وکړم لاندې خو زه کودېدی نه شم کوي ته، برقه شته نه چې اوبه پرې راوباسم، پریشان یو خوا بل خوا ګورم که چېرته څوک داسې وي چې برقه وسره یو لوښې وسره چې یې ورښکته کړم. یو ماشومه جینۍ وګړه چې یې سرولې، وی په ما نظر شو ما لراله کاکاجي څه کې؟ وی ما ورته ویل چې بچې تږی یم اوبه درسره نشته؟ وی کاکاجي دې کوې کې دي که نه؟ چې بچې کوې کې خو اوبه دي خو راوباسي راله څوک چې د برقه نشته چې اوبه پرې راوباسو. وی ودرېږه زه دله راوباسم. وی هغه ماشومه جینۍ راله او د کوې د غاړې سره ودرېده او څه الفاظ یې وویل او په دې کوې یې چوف کړی. وی د کوې هغه اوبه ده کوې غاړې ته راورسېدې، راوچتې شوې راوچتې شوې د کوې دې غاړې ته راورسېدې. وی ما ته کاکاجي اوبه دې وڅښه. وی په لپو مې ترې اوبه راواخېستې ومې څښلې. وی بیا څه ټکې وي او په هغه اوبه یې چوف کړې. وی اوبه د کوې ویښلله. وی جینۍ مې کلکه د مټه وله چې بچې د پیریس ته انسان یې نه زه خو انسان یم او د انسان لوی دا دې څه چل وکړه؟ د اوبه دې سینګ ما نه بره راوښې جوړې، دا څه کرتب دې زده دی، څه کمال دې زده دی؟ وی کاکاجي دا مې د ملا صاحب نه یو ټکې زده کړی، هغه ټکې چې زه ووایم د ما په الله ټول کارونه کوي. که کله وږی شم هغه ټکې ووایم الله ډوډۍ راکړي، کله تږی شم هغه ټکې ووایم الله اوبه راکړي، کله مې شرمخ په چیلی حمله وکړي هغه ټکې ووایم شرمخ تښتي، کله ما ته څه تکلیف بیماري پېښ شي بس هغه یو ټکې وایم ټول کارونه مې رب العالمین پوره کوي. ملا خو په دې مسله کې حیرسناک ای مې چې شاه به دا ټکې راته وڅښایه، دا خو عجیبه دم دی، ټول نظام پې چلېږي. وایي ما ته کاکاجي دا خو ډېر اسان دم دی، ټول خلک یې وایي دا خو درود شریف دی. ستا مخکې مې دغه درود شریف وایي اوبه د کوې سر نه راغله، او چې بیا مې دوباره درود شریف وایي نو دا اوبه د کوې ویښله لاړه.
نو وی چې دا مې واورېدل ما وی چې زه به انشاءالله د حضور پاک د درود شریف خدمت کوم. ما دا کتاب مې ولیکه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په دا منبر په دا لومبي پوړی باندې خپه کېښود، وی آمین. بیا په دا دویمه پوړی خپه کېښوده، بیا وی آمین. بیا چې په دې دریمه کله کېناسته نو بیا وفرمایل آمین. نبی علیه السلام به په درېیمه پوړی اوچت کېناستی. صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو نه د چا دعا واورېده او نه م څوک ولیدل او تاسو آمین وی دا ولې؟ وی چې ما په دې یوه پوړی قدم کېښود نو جبریل علیه السلام راغی. هغه یو سوال وکړ، ما پې آمین وی. وی هغه انسان چې د هغه مور او پلار جمدي وي چې ځان په جنت ته ورسوي. ولې الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. او حضور پاک د مور او پلار په حق فرمایي هما جنتک و نارک، دا مور او ستا پلار ستا جنت هم دی او دا ستا دوزخ هم دی. که د دوی خدمت وکړه، د دوی قدر وکړه، احترام دی وکړه، عزت دی وکړه، خدمت دی وکړه، الله بر جنت ته ورسوي. که د دې دې بېعزتي وکړه، بېقدري دې وکړه، ستا خدمت ته محتاج یې او تا خدمت ولې ونه کړه، دوزخ ته به ځي. نو هغه دغه وویل، ما ورته امین وویل. وی په دې بله پوړی جبریل علیه السلام فرمایي چې عرض کوي چې دعا کوي چې هغه انسان چې په هغه د رمضان میاشت راشي او دې پکې دومره عبادت ونه کړي چې ځان په الله وبخي نو دې هلاک شي. ما وی چې آمین. مطلب دا چې د رمضان میاشت خو د الله د رحمتونو میاشت ده، نو ته به پکې دومره عبادت کوې چې ځان په الله وبخي او الله دې جنت ته بوځي. او که دومره دې ونه کړه نو د الله د نبی علیه السلام او د جبریل علیه السلام د خیرو لاندې راغلی. وی درېیمه پوړی باندې جبریل علیه السلام وویل چې کوم انسان چې د هغه په مخ کې ستا نوم واغېستی شي او دې ورباندې درود شریفونه وایي، دې دې خدای تباه کړي. وی ما وی چې آمین. نو چې د حضور پاک نوم څوک وایي په یو مجلس کې او درود شریف پې څوک ونه وایي نو خیره ورته مقدس فرشتې جبریل علیه السلام کړې ده او آمین پې چا ویلی دی؟ حضور پاک مبارک. نو چې جبریل علیه السلام خیره وکړي او نبی علیه السلام مبارک پې امین وایي نو دې کې دا سوال شته چې دا به نه قبلېږي؟ دا سړی خو تباه دی. د دې وجې نه علما لیکي چې د پیغمبر علیه السلام نوم څوک والي درود شریف پې خامخا به وایه. یو ځل پې درود شریف واجب دی په ټول عمر کې، دا د دین مسله ده. او چې د حضور پاک مبارک نوم څوک والي په یو مجلس کې نو درود شریف به پې وایي. او نومونه یې دوه دي، یو محمد دی صلی الله علیه وسلم او بل احمد دی صلی الله علیه وسلم. دا یو ولا مور ښودی او بل ولا نیکې ښودی دی. دا دوه خپل ذاتي نومونه دي او دا باقي صفتي نومونه دي لکه مدثر، مزمل، نبی الله، رسول الله، رؤوف، عطوف، رحیم. دا ټول د صفت نومونه دي. نو د صفت نومونه چې واغېستلی شي نو درود شریف مستحب دی، واجب نه دی خو مستحب دی. او که په یو مجلس کې د پیغمبر علیه السلام نوم څوک بار بار اخلي، یو ځل والی بیا والی بیا والی بیا، نو په لومبي ځل پې درود شریف واجب دی او په دویم او درېیم ځل مستحب دی. یو صحابي د حضور پاک مبارک نه تپوس کوي، وی د الله رسوله چې زه مونځ وکړم نو زه په تا درود شریف وایم. عجیبه تپوس کوي. نو دا راته ووایه چې زه هغه د کوم وخت چې ما د ذکر و اذکار دپاره د مانځه نه پس مقرر کړي ګنټه نیمار څومره چي نو دې کې زه تاله څومره درود شریف وایم او څونه ځان له دعا وکړم او ذکر وکړم د الله. وی ستا خوښه که وی حضرت که درې میسه وخت تاله درود ویم او دا دوی سیتیم د الله ذکر له او دعا له ورکړم څنګه به وی ډېره ښه ده خو ان زدت فهو خیر. وی که دې نه دې درود شریف زیات ووی نو وی ښه به وی ښه ده الله رسوله که نیم وخت ستا په درودو لګو او نیم وخت په ذکر و اذکار او په دعاو لګو بیا به څنګه وي؟ وی ډېره ښه ده خو ان زدت فهو خیر. که دې نه دې زیات که نو ښه به وی ښه ده الله رسوله وی که دوی سه ټیم ستا درود شریف له ورکړم او یو حصه ټیم ذکر و اذکار له او خپلې دعا له ورکړم بیا به څنګه وي؟ وی ډېره ښه ده خو ان زدت فهو خیر. که له دې نه دې زیات که بیا ده ښه ده. صحابي څه وایي؟ وی بس د دې نه پس دا فیصله شوه
چې څومره ټیم د مانځه نه پس د ذکر او اذکار له ورکوم دا به ټول ستا په درود شریف لګو نه بل ذکر کوم نه دعا کوم دعا نه کوم نو حضور پاک ورته فرمایي اذن تکفا همک بس تا ټول غمونه به ختم شي دعا چې سړی کوي خو څه غمي ورته که نه نو الله د انسان په زړه خبردار دی چې ته درود شریف وایې او دعا دې ونه کړه نو په دعا باندې نبي علیه السلام وایي الله خبردار دی ستا غمونه ټول ختم دعا به دې په خپله پوره شي یو بزرگ فرمایي چې په کشتی کې څومره ما وی دی که دا کشتی باندې گردش راغی د اوبو چپې راغی او دا کشتی راګیره کړه وی چې راګیره کړه خلکو چغې کړې لکه سمندر دریاب او زه پریشانه شوم ما هم چغې جوړه کړه چې خدایه دا به څه کېږي وی دغه وخت کې لکه بېهوشي غوندې راغله او سترګې مې پټې شوې وی چې سترګې مې پټې شوې نبي علیه السلام مبارک مې په دا خوب کې ولید وی چې الله رسوله غرقېږو کشتی په جولان کې ده وی یو درود یې راته وښو چې ده ووایه الله به خیر کړي هغه درود دا صلات تنجینا ورته دا خلک وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات خدایا په نبی علیہ السلام مبارک چې زمونږ سردار او زمونږ مشر دی او د هغه په اولاد باندې رحمتونه نازل کې داسې رحمت تنجینا چې ته پې مونږ بچ کې من جميع الاحوال والآفات د ټولو غمونو او مصیبتونو وتقضي لنا بها جميع الحاجات او داسې درود پې نازل کا چې زمونږ پې ټول حاجتونه پوره کړي وتطهرنا بها من جميع السيئات او خدای داسې درود پې نازل کا چې مونږ پې د ټولو ګناهونو نه بچ کې ګناهونه پې راته معاف کې وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات او خدای داسې رحمت پې نازل کا چې د هغې په برکت ته مونږ له لوی درجې راکړې وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير او خدای داسې رحمت پې نازل کا چې مونږ پې د دنیا او د آخرت کې څونه خیر دی هغې ته ورورسوې خدای ته په هر څیز قادر یې دې ته صلات تنجینا وایي یعنې هغه صلات چې دا لفظ د تنجینا پکې دی وی سترګې مې وغړولې زر مې دا درود شریف ووې وی چې درود شریف نه وي کشتی ټیک شوه او یې غاړې ته په خیر او په سلامتیا را ورسېده اوس هم په مدینه شریفه کې یو سړي خوب لیدی یو نیک سړي او هغه ته خوب کې دا درود شریف ښودلی شوی دی چې امت ته ووایه چې دا درود شریف ډېر وایي نو په امت چې دې وخت کې کم سختۍ دي او کمو تیارو کې ګیر دی او کم د پریشانو سیلابونو کې ګیر دی نو پروردگار به دغه سیلابونو تیارو مصیبتونو محفوظ وساتي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير طالبان په خامخا وایي علماء او طالبان او عام وروڼه که نشي ویلی نو عام درود شریف وایه فایده او برکت پکې ډېر دی اخرې که ولیکلی شي نو ښه خبره ما له چا راکړي و ډېر شی راکړي ما یو جومات کې بیان کوم مې خلکو له ورکړي تقسیم یې کړل که مې ده تاسو دغه کېده ووې شی ویې وایه زما وروڼو د درود شریف فایده څه ده اوس مونږ ته دا درود شریف مونږ ولې وایو که ذهن کې ستا سوال راشي چې معنا خو یې دا ده چې یا الله په نبي علیه السلام رحمت نازل کړي نو دا سوال چې کوم او الله مو چې دا سوال وکړه نو خو د دې فایده څه ده که زه ووایم او که د الله رحمتونه پرې نازلېږي وروڼو د دې په مقصد هم پوهېږم په حکمت هم پوهېږم مونږ د الله ذکر کوو او مونږ وایو لا اله الا الله او مونږ الله صفت کوو الله احد الله الصمد نو که دا زه ویم هم نه نو الله یو دی زما په دې ذکر د الله خدایي زیاتېږي د الله شان اوچتېږي نه دا ولې مونږ ذکر کوو دا دې دپاره چې الله پرې خوشحاله شي الله په خپله خپل ذکر کوي نبي علیه السلام فرمایل لا احصي ثناء عليك
انت کما اثنیت علی نفسک یا الله ته چې رضان کم صفت کې راځستا نشم کول الله د خپل ځان په خپل صفت کوي ځکه الله د خپل صفاتونو مالک دی نو کله د الله صفت کوم نو د الله په نه خدای زیاتېږي او نه په الله شان اوچتېږي کله ذکر کوم نو په خدای پاک ته هیڅ فایده نشته فایده ماته ده ماته څه فایده ده الله به خوشحاله شي دقه رنګېرونو که درود شریف زه په نبي علیه السلام باندې ووایم نو نبي علیه السلام مبارک ته هیڅ فایده نشته فایده یې مونږ ته ده ولې الله وایي ووایه نو الله به پرې خوشحاله شي یو مثال درته ښیم زما یو دوست دی مثلا خلکو ته پته ده چې دا فلان کې د ده دوست دی او خلکو ته زه زما را دې دوست قدر کوي او زما مخکې زما د هغه دوست خلک صفت کوي او قدر یې کوي زه به خوشحالېږم که نه خوشحالېږم نو چې نبی علیہ السلام ته الله خپل دوست ویلی دی حضور پاک په خپله فرمایي په ابراهیم علیہ السلام الله خلیل نیولی دی اتخذ الله ابراهیم خلیلا هغې خلیل نیولی دی خپل دوست او زم الله خپل خالص دوست نیولی یو موقع کې وی که چرته د الله نه ما سوا ما بل چا سره خالص دوستانه نیولې هغه دوستانه چې دغه د کومې نه بل چا سره نی یو کس سره پکاري د الله نه ما سوا که دا بل چا سره مناسب وي نو لاتخذت ابابکر خلیلا ما به دا دوستانه د ابوبکر صدیق سره نیولې خو هغه دوستانه صرف یو ذات سره پکار د بل چا سره نه چې هغه انتهایي زیاته دوستانه او بل چا سره نه کېږي یو کس سره کېږي خو ابوبکر مې روح دی او دوست می دی نو چې الله پاک نبی علیہ السلام ته خالص دوست ویلی دی او نبی علیہ السلام موجود الله خاص دوست دی ما خاص مینه لرونکی نو چې د الله او بیا الله وی درود شریف په وایا نو چې د الله په پیغمبر د الله په حکم درود شریف نو دا الله په دوست چې درود وی نو الله به خوشالېږي کنه یو دا شو دریم دا چې د الله تابعداري وکړه کنه د الله حکم دی ومنه دریم دا دی چې د حضور پاک مبارک په موږ حق دی زمونږ د ایمان خو د هغې د برکت نه دی تاسو وګورئ چې دا څومره ډېری خلک کنئ په دې زمانه کې بوتان پکې راخېږي ځای په ځای دا زاړه ډېری چې څومره دي پکې بوتان راخېږي دې نه معلومېږي چې زمونږ په دې وطن په دې علاقه مخکې د بوت پرستۍ یو دور تېر شوی خلکو به بوتانو توکانو ته سجدې کولې دا یو زمانه تېره دا مونږ چې مسلمانان دا د چا د برکت نه دا د حضور پاک مبارک د برکت دا هغه صحابه په مخ د ځمکه خواره شو قسم په خدای سړی حیران شي د صحابو نه الله څونه کار اخیستلی کابل ته صحابه تللي دي او په کابل کې دفن دي چین کې د صحابو قبرونه دي چین څونه لري چین ته صحابه رسېدلي دي او په چین کې قبرونه دي کابل کې شته عراق پرېږده خو ډک دی د صحابو نه ډېر زیات صحابه دي پکې زمونږ د پېښور کې دا ځای کې دا چې خلک ورته اصحاب بابا وایي حاجي په جګې روډ باندې دا صحابي دی او اوږد قبر یې دی دا به نه دی چې دا ټول قبر ده دی دا په دې قبر کې د سره نور مجاهدین دفن دي سنان ابن سلمه ابن محبق رضی الله تعالی عنه دا صحابي دی دلته راغلی بیا جهاد کې شهید شوی دی تاریخ لیکي او سره د مرجو په دا ځای دفن دی نو دا زمون اسلام او زمون ایمان دا د صحابو د برکت نه دی او د صحابو ایمان او اسلام د حضور پاک مبارک د برکت دی مونږ ته دا مونځ چا ښولی دی نبی علیہ السلام مونږ ته دا ښه لاره نیغه چا ښولی ده دا علما ښولی ده دوه څیزونه دي د هغې رونو قدر وکړئ ګورئ دا یاد ساتئ د ځان متعلق درته نه وایم چې ستا او د خدای په منځ کې کومې واسطې دي د هغې قدر وکړئ مونږ خدای لیدلی دی نه مونږ پیغمبر علیہ السلام لیدلی دی نه مونږ خو نه دی لیدلی مونږ جبریل علیہ السلام لیدلی دی نه نو دا مونږ ته چې د خدای او د رسول د احکامات ذکر کوي دا راته څوک ذکر کوي دا تعلیمان ذکر کوي دا د جنت لاره دا د دوزخ لاره دا څیز حرام دی او دا حلال دا مونځ دی دا روژه زکات دا کوه دا مه کوه دا حرام دی د دې نه ځان ساته دا دروغ دی غیبت چغلي دې نه ځان ساته دا ګیره دا پرېږده دا پټکې دا خشته جامې دي دا بې حیایي نه دې نه ځان ساته دا موږ ته چا وښوله دا خو د الله او د رسول خبرې دي که نه دي نو که زه تاسو نه تپوس کوم چې تاسو الله او رسول لیدلی دی نه چا درته ویلي دي دا عالمان ویلي دي نو عالمان ستا او د پیغمبر په منځ کې واسطه ده د هوښیار سړی چې د واسطې به قدر کوي لکه یو سړی دی
او هغه زمینداره کوي. نو زمینداري بغیر د بیلچې نه او د چارې نه او د سسپورې نه او د قلبې نه نه کېږي. نو دی به د هغې واسطو خیال ساتي که به نه ساتي؟ که دی د چارې او د بیلچې او د قلبې او د ټکټر او د تخم خیال ونه ساتي، دی به څه کوي؟ حالانکه چارې او بیلچې څومره راکوټې شوې دي، هلکه سبا مې ورته پنجغاښي ته حاجت دی ولکه سنبالې دا ستا واسطه ده. یا مثلا کوټې ته خېږي اندرمپایه رسېږي خلک محفوظ ساتي، ولې که دانې کوټې ته نشم ختې، دا ستا واسطه شوه. نو ستا او د پیغمبر واسطه څوک دي؟ علماء کرام. عمقل سړی به چې علماء پسې خبرې کوي، تا ته خو دین دی ښایي، خدای ته خو دې رسوي. اوس ستا او د خدای منځ کې واسطه څوک دی؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم. مونږ خدای نه دی لیدلی، مونږ ته چا ویلي دي چې دا خدای شته، فرشتې شته، جنت شته، دوزخ شته؟ علماء ته بیا صحابه تابعینو هغې ته نبي علیه السلام مبارک. مونږ ته خو نبي علیه السلام وایي چې الله شته او فرشتې او جنتونه او دوزخونه شته. نو د واسطې حق وي. ګورئ د حضور پاک ډېر لوی حق دی، د هغه د صحابه ورپسې ډېر لوی حق دی، د تابعینو ورپسې حق دی، او ورپسې بیا د عالمانو دا ډېر لوی حق لري. پتا هوښیار سړی به دا سوچ کوي، عمقل سړی به غلطې خبرې کوي. نو په موږ د حضور پاک یو حق دی، ځکه پې موږ درود شریف وایو. او بله فایده یې درته ورنوښیم، دا چې د دیوال ته زه بیټري ووامه، نو دیوال په بیټرۍ څه کوي؟ هغه رڼا واپس زما په دې مخ راغورځېږي. دقه رنګې د درود شریف برکت چې درود شریف ته په نبي علیه السلام مبارک ووایې، د هغې هغه ثوابونه او هغه رڼا او برکات دا واپس ستا په مخ باندې راغورځېږي. بعضې خلک یې ټول ورځ غیبتونه کوي، غیبت نه یې خوله بنده نه شوه. داسې ده که نه؟ هلکه دا څه کوې؟ خدای ته وګوره، څه دې پې وکړه؟ ظالمه ځان د دې خیرات خراب. څوک په لارو کې، څوک جومات کې. جومات کې ګورې مباحه خبرې هم ګناه ده، د ګناه خبرې نه چې عام ګپ شپ پکې لګې، عامې خبرې کې، نو دا هم پرې نیکي خوري. جومات کې، په لاره کې، په کوڅه کې، په پوله، په لختي، په دوکان کې موږ بغیر د غیبت نه ځان راخلم. په دې غیبت سره درود شریف ولې نه وایې؟ هر وخت درود شریف وایه، په ولاړه یې م وایه، په ناسته یې م وایه، په ګرځېدو کې م وایه، په ملاسته یې م وایه. یو غلطه خبره چا مشوره کړې ده، وایي بیا بغیر د اودس نه یې م وایه. ولې که بې اودسه وي دا چل به وشي. یا لکه د قرآن شریف نه لوی شی بل شته؟ بې اودسه خو قرآن شریف هم ویلی شي، ګوتې به نه وروړی ویلی شي، د الله ذکر هم بې اودسه ویلی شي، درود شریف هم ویلی شي. ښه دا د آداب یې دا دي چې اودس وکړه نو بیا وایه، دا ښه خبره ده. قرآن، ذکر، درود شریف، ادب دا دی چې اودس وکړې، خو که اودس دي نو ژبه باندې بندول مه کوه، هر وخت درود شریف وایه. بعضې وخت به سړی اودس کي ولې درود شریف په خلکو کمبخته بند دی؟ وایه درود شریف هر وخت وایه، په دې باندې الله خوشحالېږي او د الله رسول پرې خوشحالېږي. نو ځان له یو خاص نصاب مقرر کړئ چې موږ به 2 ځله درود شریف وایو. 200 کرته ټول مسلمانان روزانه درود شریف وایي. 200 خو لږ دي، زموږ بعضې بزرګان یې 1000 کرته وایي، بعضې 15000 کرته وایي، بعضې 1500 کرته وایي. نو انشاءالله تاسو به 200 کرته خو ویلی شئ ټول کنه، او زنانو ته مو وایې. ښه ما وختې ووې ته اوده وې چې کوم کې اللهم صل لفظ دی یا صلی الله لفظ دی، پکې به دې ته درود شریف وایي. په ټولو کې بهتر درود شریف درود ابراهیمي دی. دا په مانځه کې چې موږ وایو اللهم صل یو درود دی او اللهم بارک بل درود دی. دا 2 درود ځان نه شو. او چې کله د حضور پاک قبر مبارک ته ور مخامخ شي، هلته به بیا داسې وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. او دلته کې اللهم صل وایه، او که مختصر وی وصلی الله علی النبی الامی، دا ډېر آسان درود دی. یا صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد. دا په یو ساعت کې بلا شی ویل کېږي. صلی الله علی محمد، یا اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. دا ګوره څومره ویل کېږي. نو تاسو انشاءالله جومات کې دا خبره ما سره ګورې واده وکړه. جومات کې چې سړی واده وکړي بیا به یې سر ته رسئ. زه خیال مې نن به ورته 200 وکړو. ګوره که نه ماما ته وګوره، ماما چې زمونږ د باباجي مقتدي دی، نو هغه دا په زر ټینګ دی. نو تاسو کم از کم 200 کرته درود شریف دا خامخا وایئ، او زنانو ته یې مو رسوئ. ښه چې زنانه مو وایي، نو چې تاسو زنانه درود شریف وایي او ستا په وجه وایي، نو الله ورته تعالی اجر درکړي. دا څه وایي؟ دا چې کارګزاري اولوي دی
دې ته سنت وایي په حدیث کې ذکر وي نو حوالې کې سره بیان کړي دا خو د چا نه چې او یې نه تپوس کوه ښه دی یو سړی که خپل نبي علیه السلام مبارک صحابه کرام خپل حالات بیان کړي دي ښه چې ما دا د دین خدمت وکړو فلان کې مې خبره ومنله فلان کې مې خبره ونه منله نو که یو سړی اوس هم یو عالم دی یا خپلو مشرانو ته دا خپل حالت بیانوي چې د لاړم دا د دین خبره مې خلکو ته وکړله چا ومنله چا نه نو په دغه نسبت دا سنت شو که اذان او اقامت په دوران کې که د محمد صلی الله علیه وسلم راشي درود شریف ویلی شي که نه بلکل ویلی شي قرآن شریف تلاوت دوران کې چې راشي نه به قرآن شریف تلاوت دوران کې چې د نبي نوم راشي نو هغې کې به درود شریف نه وی هغه جاري ساتي وروسته بیا درود شریف وایه